بسم الله الرحمن الرحیم. حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم رو دا پوښتنه کړې ده چې ما ته چا د زکات پیسې راکړې وي چې دا غریبانو ته ورکه، خو ما هغه پیسې وخوړلې، دا سوچ مو وکړئ چې بیا به زه د ځانه څه هغه د زکات پیسې ورکمه، نو په داسې صورت کې زکات ادا سو او که نه سو. محترمینو، په دغه کې ډېرې کمزورۍ را روانې دي چې څوک یو چا ته پیسې ورکړي چې دا غریبانو ته ورکه، نو دوی په صحیح طریقه سره نه ورکوي، د هغه غریب په زکات کې هم خرابي پیدا کی او خپل آخرت هم خراب کی. اول خو هغه سړی چې کم زکات ایستلو والا دی، هغه چې کله څوک وکیل جوړوي د زکات پیسو چې دا غریبانو ته ورکه، نو د هغه څه اجازت اخیستل ضروري دی چې په دې کې رد و بدل راولي. یعنې هغه د زرو نوټونه چې دی دا ماتې کې سل نوټونه بیا غریبانو ته ورکوي، د سلو روپو ده، او داسې هغه سل پی چې دی ماتې لس پی، دغه تبدیل چې راولي لا به د هغه څه اجازت اخلي. رد و بدل به د زکات په پیسو کې نه کوي کوم چې هغه ورکړي وي. البته یو خو داسې وي چې لکه په سعودي کې درهم ورکړي وي، دینار ورکړي یا ریال ورکړي، یا په دوبۍ کې درهم دینار داسې شی ورکړي وي، نو هغه خو د اوله سره څه د هغه صراحتا که نه وي دلالتن وي چې دغه خو نو چلته ته افغانستان پاکستان یا داسې ځای له وړې په دې کې خو تبدیلي راځي، نو هغه تبدیلي جایز ده، خو هسې د ځانه څه به څوک تبدیلي نه پکې کوي. او پاتې سوه دا چې هغو زکات درکړي او تا وخوړئ چې زه به بیا د خپلو پیسو څخه زکات ورکم، نو دا زکات نه ادا کېږي، ځکه ستا تا د زکات پیسې وخوړلې، هغه چې تا ته درکړې ولې، نو چې تا وخوړلې اوس تا سره د زکات پیسې شته نه، نو ته چیش ورکوې هغو ته، داسې صورت کې زکات نه ادا کېږي. په حواله سره د رد محتار جلد نمبر 2 صفحه نمبر 269. او که چیرې د ده سره د زکات پیسې کور پرتې دي، هغه پیسې او دی راولاړېږي د خپله جیبه څه پیسې ورکوي، وایي یو غریب ته وایي بیا به زه دغه زکات پیسې راواخلم، نو که چیرې د ده د جیب څخه د رایستلو په وخت کې دا نیت کړی و چې زه د هغه موکل چې چا زه وکیل جوړ کړی یم د هغو پیسې ادا کوم، نو بیا دی راسي د هغه پیسې راواخلي خپل جیب، نو زکات یې ادا سو. او که چیرې دا نیت نه وي کي هسې خپل ځان څه پیسې ورکړي او بیا دی راخي، په داسې صورت کې بیا زکات نه ادا کېږي، بیا به هغه دوباره زکات ادا کوي. رد محتار جلد نمبر 2 صفحه نمبر 269. او که چیرې داسې ورکوي چې زه دا اوس د جیبه څه چې ورکومه دا زه د زکات پیسې دي هغه د هغه چا چې زه وکیل جوړ کړم د هغه د ورکومه، بیا د ده د هغو د پیسو چې زه اخلم، نو بیا زکات ادا سو، کنی نه ادا کېږي. او د وکیل دپاره د موکل پیسې د هغو بغیر اجازته په خپلو پیسو ګډول جایز نه دي. هغو چې پیسې ورکړي دا پیسې چې دی جلا کښېږدي، جلا دې کښېږدي، جلا جیب کې چې کښېږدي د هغه سره دې نه ګډوي. نو دا څو ترتیبه د محترمینو په دې کې لاپروايي نه ده پکار. اول د هغه څه اجازت واخلي، بیا د دغه پیسو کې رد و بدل راوستلی سي، یعنې ضرورت مطابق چې پیسې ماتې کړي یا غټ نوټونه وي هغه کوچنۍ کې ماتې کړي، نو د هغه طرفه څه به اجازت وي، بیا دا رد و بدل جایز دی. او دویم دا که چیرې دی دغه پیسې کور کښېږدي، غریب ته د خپله جیبه څه ورکول غواړي، بیا راځي دا اخي د هغه نیت دی، نو د ورکولو په وخت چې د جیبه څه راباسي ده به دا نیت وي چې د هغه زکات زه ور ادا کوم، بیا د هغه څه اخم، او دا به هم د هغه څه اجازت واخلي. او بله دا خبره که چیرې د هغه د زکات پیسې وخوړلې چې بیا به زه د خپلو پیسو څه زکات ورکم، نو دا زکات بیا خو ادا ګسه نه سو، نو په دې کې باید محترمینو څه احتیاط وکول سي. او یو دا چې د خاص سړي دپاره هغو درکړي چې پلاني سړي ته دا زکات پیسې ورکه، نو خامخا به بیا هغه سړي ته ورکوي، بل چاته بیا ورکول جایز نه دي. والسلام. ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب.